ګرانو لیدونکو هیله د روغ جوړ او د صحت په جامو کې به وي. بیا هم د یو نوي ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر شوم. په دې ویډیو کې ملګرو تاسو ته یو صرافي معرفي کوم چې دا صرافي به تاسو ته صرفاً په چکن باندې ډیلی چکن سره ډالر درکوي. دغه ډالر د فیوچر ټریډ لپاره دی، یعنی تاسو کولی شئ په بغیر له کوم شرطه بغیر له کوم ډیپوزیټ KYC څخه په دې باندې فیوچر ټریډ وکوئ. هر څومره چې تاسو دې کې پیسې وګټلې هغه به ډرا کوي. نو کار یې بالکل راحته، ساده او اسانه ده. او څنګه چې تاسو په ثبوت کې ګورئ، ما یو 2 چکینه وکړل او $2 یې راکړي چې په دې $2 زه کولی شم فیوچر ټریډ راواسکم او په فیوچر ټریډ کې چې اوس ما څونه پیسې وګټلې هغه زه وډرا کړم. څنګه چې ګورئ ما په ټریډ هم واس کړی، 63 سنټه ګټه کې هم یم. نو بالکل اسانه او راحته ده. راځئ ویډیو را سره تر پای وګورئ. که د آنلاین پیسو ګټلو سره شوق او علاقه لرئ، زموږ چینل په دې اړه باندې همیش ښکلي ویډیو وړاندې کوي. موږ سره په یوټیوب او په ټیلیګرام لازمي ملګري شئ. ټیلیګرام چینل لینک هم ډسکرپشن کې تاسو ته موجود ده. راځو خپلې ویډیو ته دوست. ښه ملګرو، دغه ډول یو صرافي لرو په نوم دی های بیټ صرافۍ. لینک به ما تاسو ته ډسکرپشن کې ایښی، له هغه ځای نه به یې راډاونلوډ کړئ. راډاونلوډ چې موږ کړه دې کې به ساده په خپل ایمیل سره یو اکاونټ جوړو. KYC په تذکرې یا پاسپورټ ضروري نه ده او هېڅ اړتیا ورته نشته. نو په ډېرې اسانۍ دا موږ ته پیسې راکوي. ښه چې دا مو راواز کړه، دلته به تاسو په لوګین راجستر په دې به کلیک کوئ. چې په دې آپشن مو کلیک کړه، دلته تاسو ته دا ډول صفحه راځي. دلته به لاندې بیا راجستر ووهئ. دلته به اوس خپل یو ایمیل ولیکئ د اکاونټ لپاره. زه یو ایمیل خپل ایمیل مې ولیکه دوستانو. دلته اوس یو آپشن ده انویټیشن اینډ کوډ اوفیشنل سی لیکلی، په دې به کلیک کوئ. دغلته به یو انویټیشن کوډ لیکئ. کوډ په سکرین تاسو ته ښکاري، همدغه کوډ به ولیکئ دوستانو. چې دا مو ولیکو نو دلته به اوس د راجستر په بټنه باندې څنګه کوئ کلیک واخلئ. چې په دې مو کلیک واخلئ دا ډول کاپچا راځي. دلته ګورئ تاسو څخه 3 دانې دغه ډول توري غواړي. تاسو به په ترتیب دا ورته ږدئ. مثال مانه لومړنی غواړي، لومړني کې ان ده، نو دغه کې ان ده، زه ان والا انتخابوم. دوم منځني کې چې دا شپږ ده، نو زه شپږ والا انتخابوم. او دریم کې دغسې ټکی ده، نو دا ټکي والا انتخابوم. اوکې وهم، دا ده، دا قبول شو. نو تاسو هم په ترتیب او منظم وهئ. نو چې په دې مو کلیک کوو، تاسو ته بله صفحه راځي. ستاسو د جیمیل ته څنګه ده یو کوډ یا کوډ به راخلئ، دغلته به یې لیکئ او نیکسټ سیټ اپ به کلیک کوئ. زه زما کوډ راخلم دوستانو، خپل جیمیل خپل جیمیل نه مې کوډ واخیست، هغه زه دلته ورته پیسټ کوم. پیسټ چې مې که کنفرم وهمه او زما اکاونټ به جوړ شي. خو ممکن تاسو ته له اکاونټ له دې څخه وروسته بله مرحله راسي، په هغې کې به تاسو څه کوئ ملګرو، خپل اکاونټ ته به یو کوډ انتخابوئ. ما ته رانغی ځکه د اکاونټ ما کوډ مخکې ورکړی او په دې خاطر ما ته دا آپشن یې فعال نه شو. نو تاسو ته به دلته څنګه یې دوستانو کوډ به راځي. نو تاسو به په هغه کې څنګه کوئ، ځان ته یو کوډ ورکوئ د اکاونټ لپاره. بیا به نیکسټ وهئ او بیا داسې صفحه راځي او ستاسو اکاونټ څنګه کېږي جوړېږي. ښه دوستانو، راغلم خپل اصلي اکاونټ ته. اکاونټ چې مو جوړ شو، اوس د فري ډالر له کوم ځای ترلاسه کوو. دې کار لپاره تاسو ته به دلته دوستانو څنګه ریوارډ آپشن به په دغه نښه تاسو ته لیکلی. ما ته اوس ځکه نه ده لیکلی چې ما خپل 7 ورځې چکن ترسره کړ او ډالر مې ترلاسه کړه. نو تاسو 7 ورځې حق لرئ چې دغه ځای کې په ریوارډ لیکل شوې نښه کلیک کړئ او چکن ترسره کړئ او فري ډالر درکړي. په دې ځای زه اوس کلیک کوم. چې کلیک کوئ تاسو ته دا ډول صفحه راځي دوستانو. صحیح ده، دا ډول صفحه راځي. دلته ګورئ ښه، دا 7 ورځې چکن لري. 1 ورځ، 2، 3، 4، 5، 6 او 7. تاسو چې کله چکن کوئ په لومړۍ ورځ تاسو ته ډالر درکوي دوستانو. صحیح، په لومړۍ ورځ ډالر درکوي، په دومه ورځ ووچر درکوي. دا ګورئ د ووچر نښه ده، د فیس ووچر. په دریمه ورځ بیا ډالر دی، په څلورمه ووچر، په پنځمه بیا ډالر دی، په شپږمه ووچر او په اومه ورځ بیا ډالر دی. ټوټل دغه روزانه چکن چې تاسو کوئ، تاسو ته په هفته کې $6 تر $8 بالکل فری دی فیوچر ټریډ لپاره درکوي. څنګه چې ګورئ دا ما د 13 ورځې چکن، د 13 ورځ مې چکن وکړو، $2 راته راکړل. ګورئ $2 راته راکړه چې زما اکاونټ ته راغله او څه به ثبوت هم درته وښیم. نو تاسو به روزانه چکن کوئ، دلته چکن کوئ تر یو هفتې. نو کله $6 کړه تر $8 پورې تاسو ته فری دغه بونس درکوي. صحیح ده. نو دغه هم د چکن د برخې او دغلته هم چې لیکلي چیک ټو کلیک ټو چکن، په همدې به کلیک کوئ. تاسو ته ډیلی چکن کېږي او دا $1 څنګه کېږي، تاسو ته اضافه کېږي. نو په همدې طریقې اضافه کېږي او یو هفته چې کله تاسو چکن وکړو نو بیا بیرته نور دا آپشن تاسو ته له منځه ځي. صحیح ده، دا د چکن آپشن درته له منځه ځي ځکه دا هر اکاونټ ته یو هفتې لپاره وي. نو بیا $1 درکوي. ډالر هم ډایرکټي د اکاونټ برخې ته تاسو ته راځي. صحیح ده، زه به اوس دلته تاسو ته ثبوت هم وښیم. دا $2 مثال زما اکاونټ ته له کومه خوا راغلي. په بیل باندې کلیک کوم، دلته اوس هسټري ښیي چې دا $2 ما ریچارج کړي. نو څنګه چې ګورئ ما نه دي ریچارج کړي، خپله د سیسټم لخوا ما ته فری راغلی دي د باکس له لارې. بالکل وړیا ما ته همدغه ځای کې راکړي. هغې بیا هسټري تاسو هم په دغلته یو بل آپشن لري په نوم د باکس، په هغه برخه کې هم تاسو هسټري کتلی شئ چې تاسو ته کله دی څنګه کوي دا $1 درکړي. نو زه په دې کلیک کوم، بلینډ باکس بولم. نو دلته بیا تاسو ته هسټري وښیم چې بالکل ما دا $1 ترلاسه کړي. دلته ګورئ دغه هغه د ډیلی چکن هسټري مو دلته ښیي. صحیح ده، که تاسو پې کلیک کوئ نو ګورئ یو ځلې ما ته $3 راکړي کوپون و. دا ما څنګه چې وویل یو ورځ
د فیوچر ټریډ ډالر درکوي، یو ورځ ووچر یا ما کوپون درکوي. نو یو ورځ دا راکړی بیا پسې لکه یو کوپون راکړی و. نو څنګه چې ګورئ بیا ګورئ 2 USDT راکړی و چې د فیوچر ټریډ لپاره و چې څنګه ګورئ. بیا له هغې بعد هم یو 2 USDT راکړي و چې دا بیا ما مصرف کړي وو، یعنې یو $4 یې راکړي وو، 2 مې ورته مصرف کړي او 2 دلته پاتې چې فیوچر ټریډ مې پرې واس کړی. نو بالکل تاسو ته د فیوچر ټریډ لپاره فری ډالر درکوي. دا ګورئ په $2 ما پوزیشن واس کړی او $2 بیا دی راکړي و راته. نو دغه طریقه دوستانو چې تاسو کولی شئ له دغه صرافي څخه هفتې کې په 2 ورځې چې کین سره $4 $6 تر $8 فری ترلاسه کړئ. بلن په یو موبایل کې دوستانو کوشش مه کوئ ډېر اکاونټ جوړ کړئ، بیا تاسو ته د چکن آپشن نه درکوي او وډرا هم در بندوي. ما چې څنګه ګورئ خپله 2 اکاونټه جوړ کړي، نو 2 او 3 نه زیات مه جوړوئ، بیا تاسو ته وډرا نه درکوي او ریسک کنټرول وارننګ درکوي. نو په دغه طریقه کولی شئ فری ډالر د فیوچر ټریډ لپاره ترلاسه کړئ.